دوی سره ګلان نومونه خو موږ خپله زده نه دي، خو تاسو لیدلی سئ چې دغه کوچني کوچني ګلان او هر څه دا دي سته. څوک د بندې وړل کېږي او څوک دننه راوړل کېږي. یاره د ګلان خو زیات رقمونه شته، څو رقمه شاوخوا لري؟ تقریبا 30-40 رقمه لا زیات. دا د مالټو درختې دي. د مالټو؟ دا مختلفه مالټې، دا یخ نه وي. دا مالټې دا د پېښور د سیر مالټې دي. دا کېدای دا په چمن کې ورشنې کېدلی؟ چمن کې بالکل کامیابه شي. دغه ځوانان دا دي چې څنګه په کتار کې ورته ناست یاست؟ د چیش؟ دا څنګه د سینټو بیه ځي یار؟ 2,500 شاوخوا دي. اوه ماشاءالله صحیح. په 2,500 یا په 3,000 کې دغه رانیسئ، دوه کاره به مې کې وسي، یو به مې ښکلې ښایستې سي او بل به مې بخت کار شي. ونې لګول، درختې لګول د چاپیریال د صفا ساتلو ترڅنګ وطن زرغونول او کور ښایسته کول هم دي. په چمن کې دا مهال په یوه نرسري ته راځئ ورسو او هلته وګورو چې دلته د دوی سره کم ګلان، کمې درختې او دا رقم نور څه له دوی سره سته. او دا به بیا موږ هر یو تر خپله وسه هڅه کوو چې تر څو خپلو کورونو ته یوسو او هلته یې ولګو، تر څو کورونه مو په رنګین سي، کورونه مو بېله وځان ته خپله ښکلا راوړي، هغه طبیعي او هغه قدرتي ښکلا وځان ته راوړي. دغه د دوی د نرسري فارم دی، دلته بېلابېل ګلان د دوی سره سته، خو موږ به وګورو چې د دوی سره ګلان نومونه خو موږ خپله زده نه دي، خو تاسو لیدلی سئ چې دغه کوچني کوچني ګلان او هر څه دا دي سته. څوک د بندې وړل کېږي او څوک دننه راوړل کېږي. د نور محمد نرسري فارم دی. د نور محمد نرسري فارم چې کوم د دوی مشر دی یا د دوی کوم نماینده دی، د هغه څخه به هم 2-3 پوښتنې وکړو دلته چې د دوی سره کوم ګلان سته. سلامونه، ستړي مه ستئ. خیر اوسې منظر صاحب څنګه یې؟ درته راغلو، د سپرلي موسم دی. لومړی که دا راته ووایاست کار مو څنګه دی؟ ګلان خلک په دې موسم کې کري، ستاسو کار څنګه دی؟ شکر دی الحمدلله. د نور کلو پورې نن دا سږ کال ډېر ښه کال دی، په دې خاطر چې بارانونه ډېر دي، ښه درخت خلک لګوي، ډېر ښه په شوق کې لګوي. ریټونه یا بیې څنګه دي؟ پیسه کالدار ورځ تر بلې لویږي، ستاسو پر کاروبار یې اثر کړی دی که یا ګرانې سوي دي؟ کوم شی د افغانستان سره راځي هغه شی موږ په افغانۍ رانوځو، دلته موږ ته ګران پرېوځي. رشت خامخا لوړ شوی دی. د پاکستان شان ډېر نه دي ګران. څو رقمه ګلان لرئ تقریبا؟ یاره د ګلان خو زیات رقمونه شته، څو رقمه شاوخوا لرئ؟ تقریبا 30-40 رقمه لا زیات. درختې د شیشې درختې سره سته؟ ته راځه که راول شي نرسري کې به لږ وګرځېږو، که ستا خوښ دا چې دی ګل دی، د هغه سره چې به راشروع کړو باره به خبره، یا د هغه سره چې به راشروع کړو یا د هغه سره چې به راشروع کړو باره به خبره نږدې راسې ګسه به د حالت نږدې ورته. یا د جریبان وایي ګل، جریبان ورته وایي ګل دی. ګل دی؟ دا رات کرانې دی ګل دی. دغه هم رات کرانې دی؟ دا رات کرانې، دا انځر دی. انځر دی؟ انځر درخت دا ګرځي، د انځر درخت کې جو دا چې دا مالټو درخت دی. د مالټو درخت؟ دا مالټو دی. دا مراد کرانې. دا مراد کرانې. دا هغه د شپې ښه بوی کوي؟ د شپې ډېر ښه خوشبو کوي، ډېر ښه ګل کوي. دغه بیا چمبیلي دي، دیوال ته لګولی سي، پلر په جوړوي، ډېر لوړېږي، ښه ګل کوي. هغه بیا موږ یې مرفنګ وبولو، خلک یې صبر بولي، داسې ګل درخت کې ښایسته درخت. دا بیا کاغذي ګل یې څوک بولي، څوک بوګنبیل ته وایي، بس کور ښایسته پاره کور ښه ښایسته کوي. دا بیا سیزن والا ګلان دي. دا یو کال وي، په کال کې یو سیزن والا ګل دی، یو کال وي، یو کال والا دی، بل کال وي نور کري. خوشبو والا انک پکې دي، ښایست والا انک پکې دي، کورم ښایسته کوي. دا بیا چیړ ورته وایي، چیړ څوک ورته وایي، څوک وایي ټپیان ورته وایي. دا بیا غټه درخت نه جوړېږي په دا غرو، په دې کې هم راشنې قدرتي ټنډه زیارت په دې په دا غرو کې شته. موږ ته خو ډېر مختلف شان شته، ډېر ښه درخت شته. دغه ته سرو وایي، سرو چې دا غټه درخته کې د سرو درخته ده. دا دا بیا د مالټو دوی له ډله رانږدې کېږي،
دا د مالټو درخت کېږي. د مالټو مالټې دا مختلفه مالټې دا یخ نه وي. دا مالټې دا د پېښور د سیډ مالټې دي. یخ دا کېدل دا په چمن کې ورشنه کېدل. چمن کې بالکل کامیاب شي. دا چمن کې کېږي یخ نه وي. دا پاڼه نه خرابوي. دا بیا د نارنج درخت دی. د نارنج دا د نارنج د افغانستان نارنج جلال آباد څخه راوړي. دا شبي ورته وایي. دا بیا بس په یخ کې بالکل کامیاب دي. یخ نه خرابوي. په ګرمۍ کې بیا کمزوري کېږي. په ګرمۍ کمزوري کېږي. دا تقریبا 10 کلره 12 کلره دا الوویرا دا بیا په دوايان کې استعمالېږي. دا هم شبي دي. دا نارنج ورته وایي. د افغانستان سره ځي. نارنج دلته په چمن کې ډېر کېږي. مست ډېر د یخ سره ټیټ په یخ کې نه خرابېږي. دلته یو دانه د ګلانو د دغه درختو رانیونکی ولاړ دی. له هغه څخه به هم معلومات وکړو. ځوانه ستړی مه سې. خیر اوسه ته ستړی مه سې. جوړه که چېرې راته ووایه ګلان یا شیانو ریټونه شاوخوا موږ د وینو کې ګرځي ریټونه که راته ووایه څنګه دي ستاسو په وس کې دي؟ و انشاءالله ښه مناسبه ریټ باندې ورکول کېږي. نو زما خپله دا اراده ول پسرلی را روان دي په کور کې سړی څه به یوسي هلته به را وکړې. زه خپله د دې ډېر شوقي یم. نو زه نور ته هم دا هیله لرم چې راسي دا یوسي او دا ډېر ښه خوند کوي په کور کې سړی ولګوي. څو رقمه ګلان یا شیان دلته درخت څو رقمه ولیدلې؟ تقریبا ډېر دي. ښه ګلان شته کمزوري هم شته. خو باید موږ هغه ښه شی والا ترلاسه کړو د کور ته یوسو چې هلته هوا موږ سره صفا سي. انشاءالله ډېر ښه شیان شته چې بیا دې راسي خپله وګوري. د مینهوال څه موږ دا خواست چې دې راسي دا خپله دا وګوري. انشاءالله ډېر کتونکو دغه د نور محمد نرسري ده د چمن پر بوغره روډ سره چې کوم بیا بایپاس دی هلته بیا دغه نرسري ده. تاسو راتللی سئ. دلته څومره ښایسته ګلان چې زړه وغواړي هغه ګلان تقریبا له دوی سره پیدا کېږي. خپلو کورونو ته دغه ګلان یوسئ او خپل کورونو د ښکلا یو په دوه په دغه ګلانو باندې کړي. د دې تر څنګ یوه بله خبره ماشومان مو مکتبونو ته ولېږئ او هغه د علم په رڼا باندې ښایسته کړي ښکلي کړي او کورونه مو د دغه رنګه نرسریانو څخه درختې ګلان او نور څه یوسئ ونې یوسئ نیالګي ورسوئ تر خپله کور او خپل نرسري کې ولاړ یو او تاسو شاید د باران د څاڅکو یا د اوبو کوم شړکارې چې دی هغه په خپلو غوږونو باندې اورئ. که تاسو غواړئ چې خپل کورونه مو ښایسته کړئ او خپل چاپیریال مو صفا وساتئ او د دې ترڅنګ دغه ونې هم په خپلو کورونو کې ولګوئ نو د نور محمد نرسري طرف هلته رنګارنګه ګلان شته چې تاسو هلته دغه ګلان خپلو کورونو ته وړلی شئ. رنګارنګه درختې شته او ډېر ښه خوند کوي. سږ کال ممکن کال هم انشاءالله آباد وي ولې واورې ډېرې وشوې نو تاسو خپلو کورونو ته دغه درختې او دغه ګلان یوسئ. دغه خلک دا د راغلي دي ګلان رانیسي او دغه کوي خپلو کورونو ته یې وړي. دغه درخت تاسو وینئ دوی لره دغه دي راغلي او بل حاجي صاحب یې دا دی پر خپل موټرسایکل باندې دا درخت دا چې تر کوره پورې رسوي. باران هم اوري ښه زبردسته خوندور باران دا دی تاسو وینئ اوري او دوی خپلې درختې د دغه خپلې نرسري لپاره راشو کوي. دغه نرسري لره راسئ. په دې کې داسې نه دي چې وروره زما ګټه ده چې زه اوس د دې دپاره اشتهار په توګه دغه کوم خو د دې لپاره چې زموږ وطن ښایسته سي زموږ علاقه ښایسته سي او زموږ کورونه ښایسته سي زموږ چاپیریال صفا وساتل سي. په دې خاطر باندې دغه نرسري ده د نور محمد نرسري پر بوغره روډ باندې ده پر مین بوغره روډ باندې ده هلته راسئ.
دا ښکلی باران او دا نرسري یعنې مطلب د ګلانو فکټریانې بولي، کارخانې بولي او یا فرمان یې بولي د ګلانو. دا رنګارنګه ښایسته ښکلي ښکلي ګلان دي کې یو وار به دلته به وروسته راشي، یو وار به هغه نورو ته سر ښکاره کړو چې هلته څنګه شیان شته او څنګه ګلان شته. تیارېږي بیا سر ته ځي. ښه دلته تیارېږي اوله واره دلته ښه صحیح صحیح. دلته دوی دا ګلان دلته اوله واره لومړی دلته دوی تیاروي او بیا د دې ځای څخه بیا ځي په هغه نورو دغه کې بیا ګلان نږدې په هغه سر کوم د دوی چې پلاستیکان یا پام دي هلته بیا نږدې هغه نرسري کې او هغه نورو والا لره به هم ورسو د دوی چې کومه ماشاءالله. دا څه شته؟ دا ټاکان لګېږي چې پاڼې وکړي تیار شو بیا سر ته ځي. دلته دې ځای دلته ته تیاروئ؟ دا وینې دا رقم پاڼې چې وکړي عجیبه ده. دا تاسو وینئ دوی دلته ټاکان خپل دلته برابروي او بیا د دې ځای څخه بیا ځي مطلب په نورو چې کوم د دوی سیستم دی د دې پروسس څخه مطلب لومړی دلته دوی په دغه خاورو کې دغه ناله نږدې یا دغه ټاکان نږدې د انګورو هغې ممکن دا د نور درخت هغې هم دا نور درخت هغې به یا وه دا نور دغه که چیرې چیرې د دوی په دغه لږ څه تاسو ورته وګورئ د دوی دغه لږ څه خاوره ده وه دغه دلته چې دغه ایښي دي په دا پلاستیک کې سره پیچلي دي په دغه خاورو کې دوی دغه نال دا رقم ایږدي او بیا دغسې ګلان کوي داسې پاڼې کوي بیا خرڅوي. نو موږ ته چې دا رقم کشنې کشنې نالان کور ته د دوی څخه یوسو زموږ ته په کورونو کې به نه راولګېږي سي او نه به ولګېږي کورونه به مو نه سي په ښایسته. یقین وکړئ چې له راهیسې موږ راغلي یو دومره خوند کوي چې حد یې نشته دومره خوند کوي چې موږ له دوی سره دلته اخته یو او له دوی سره په دغه ګلانو کې ګرځو راګرځو څومره خوند کوي. دا چې په خپلو کورونو کې د هر سړي ته خپل دغه وي هغه به څومره خوند کوي. څنګه دی د دې ګلانو بل نرسري شته سمه ده هلته به هم درشو یاره چې هېڅ مازې ګلان ښایسته ښایسته ګلان وي نو دلته به هم دا دې وګورو په دغه نرسري کې هم دا چې دلته رنګارنګه ښایسته ښایسته ګلان شته. زما بیا بدبختي دا ده چې زما نومونه نه دي زده. زما بدبختي دلته دغه مشکل دلته دا دی چې زما نومونه نه دي زده. کنې دغه ځوانان دا دي چې څنګه په قطار کې ورته ناست یاست؟ د چیش؟ دا څنګه د سینټو بوی ځي یاره دغه د سینټي ګل دی بولي عثمان وایي چې سینټي ګل دی او رښتیا هم ښه بوی دی رښتیا هم ښه بوی دی. باید په کور کې که مطلب د سینټ وس نه لري چې ډېر غټ ښایسته سینټ رانیسي دا ګلان یوسئ په خپله به مو بس هغه د سینټو لمبه په ماتېږي. ګرانو کتونکو دغه یو رنګه ګل دی د میني پلانټ په نامه باندې دغه ښایستې پاڼې چې تاسو وینئ اوس دغه ښایسته پاڼې چې دي سړی له لرې ځای څخه داسې فکر کوي لکه دا چې هغه نقلي پاڼې وي لیکن دا هغه اصلي پاڼې دي. په دې اړه باندې به د دغه نرسري والا ځوان څخه پوښتنه وکړو د دغه ګل یا د دغه په اړه که لږ راته ووایه دا څنګه پاڼې دي او څنګه ګل دی څنګه ګلدانۍ ده څنګه حساب دی؟ دې ته د دې نه ملي پلانټ دی دا چې د لمر او د دوړو د دې مثال د خبرې باد وړي د کمرې او د سایې د دې دپاره استعمالېږي. خلک د بخت لپاره هم استعمالوي یعنی مطلب ګوره خلک په کمره کې دي چې بخت مې خلاصې ده یو او د دې تر څنګ دا دي چې په دفترانو په شوشو کمرو غټ غټ کمرو کې شول کېږي بس دا د کمرې او د سایې شی دی بس ګرد کمره نیسي ځنې. ښه نو چې د بخت شی دی ریټ یې ډېر دی که لږ دی؟ یاره دونه ریټ یې نه دی لکه څنګه چې دی قیمتي دی ریټ یې دونه نه دی ریټ یې څو دی؟ بس ریټ یې دغه 300 2500 شاوخوا دی. ښه ماشاءالله ماشاءالله صحیح په 2500 یا په 300 کې دغه رانیسئ دوه کاره به مې کې وسي یو به مې ښکلې ښایستې سي او بل به مې بخت کار شروع کړي. ځوانه لومړی که خپل نوم راته ووایه او بیا د دغه ګلانو په اړه که راته ووایاست په کور کې مې مخ کوم ګلان درلودله او اوس کوم ګلان دپاره راغلي یاست؟ زه عبدالحاجي خبره کوم زما نوم عبدالحاجي دی او ګلان خو نو مخکې موږ رات کراني او ګلګلاب مثال چمبیلۍ او شبۍ دغه مو ایښي دي. اوس نو انشاءالله تعالی نور هم څه ځایه سوي وله اوس هغه نور ایږدو د دغه دپاره راغلي یو دغه ملا نورما دا خوند ښه ګلان خرڅېږي ښه خوندور ګلان یې دي بس هغه له راغلي یو نن ښه د باران ورځ هم ده او پسرلی هم دي که خدای کول ښه ګلان به یوسو کښېبږدو او بس موږ د وطنوالو څه د هغه خواست دی ښاروالو څه چې راسي بس ګلان دې یوسي که ځای لري که نه لري
ګلان دې کښېږدي. څه هم ما نه غوښتله چې ما ګلان لپاره علیحده بیل راکړلم چې خپل ګلان کور ته علیحده بیل یوسم، خو دوی وایي چې یا دغه یو دانه د بخت شی دی دا در سره یوسه، یو خو د بخت کار شو که بل به په کور کې کښېږده. نو زه به د دوی څه وخت کور مودان ډېره زیاته مننه. د دوی کور ودان ما خو نه غوښتله، خو دغه ملټي پلانټ دغه ګل دی او بل میني پلانټ او د دې تر څنګ دغه رات کراني دی او دغه سنچي ګل دی. کور یې په 1000 لکه ورغله.